بله ناروغي ډاکټر صاحبانو چې په نیرو ډیجنریټیو ناروغۍ کې زه باید تاسو ته تشریح کړم هغه د پارکینسن ناروغي ده. پارکینسن په باره کې به تاسو مخکې اوریدلی که نه، پارکنسنیزم. پارکینسن ناروغي هم ډاکټر صاحبانو یو کرونیک پروګرسیو ډیجنریټیو ناروغي ده په کومه کې چې ډاکټر صاحبانو موټر فنکشن موږ تاسې اکثره وخت د لاسه ورکړي یا په صحیح توګه سره موټر فنکشن نس ترسره کولی. تر ټولو مهمه نښه د دې ناروغۍ مول چې ده ډاکټر صاحبانو ټریمر لړزه ده. او بل چې وي ډاکټر صاحبانو دغه لړزه خصوصا یو خو لړزه وي بلکې دا لړزه که چېرته مثلا موږ تاسې په استراحت حالت کې یو لړزه ډیره قراره کیږي او کله چې موږ په ایموشنل سټرس کې لړزه څو چنده زور واخلي. دغه لړزه چې ډاکټر صاحبانو په ریسټینګ حالتو کې کم او په ایموشنل سټیټ کې زیات دغه اکثره وخت د څه شي څخه وي ډاکټر صاحبانو؟ پارکینسن. د پارکینسن تر ټولو مهمه نښه همدغه ده. او پارکینسن خپله چې دی ډاکټر صاحبانو یو پروګریسیو نیرو ډیجنریټیو ناروغي ده ډاکټر صاحبانو، لکه الزایمر. په دغه ناروغۍ کې ډاکټر صاحبانو د الزایمر په خلاف موږ تاسې چې وګورو ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې دغه کسان نه یوازې دا چې لړزه لري ډاکټر صاحبانو، بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه کسانو بدن سختواله لري او خپل پوسچر هم داسې نشي ساتلی. په لاره باندې چې ځیم اکثره وخت دی دغه سره ریږ دي دا کسان. د دې اصلي سبب معلوم نه دی ډاکټر صاحبانو، خو بیا هم ډاکټر صاحبانو ځینې فکتورونه په دې کې امپلیکیټډ دي، لکه سره کوم چې موږ تاسې په الزایمر کې وویل ډاکټر صاحبانو چې ځینې فکتورونه ممکن په دې کې لاس ولري ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره، لکه مثلا تر ټولو مهم سبب خو همدغه خپله پارکینسن ډیزیز د دې ټریمر ډاکټر صاحبانو یا هم د پارکنسنیزم. بل غټ سبب چې دی ټراما ده، ټوکسیک ایجنټس دي، د ځینې دواګانو خوړل لکه ډوپامین انټاګونیسټ. د پارکینسن تر ټولو غټه نښه چې ده ډاکټر صاحبانو هغه څه ده؟ ټریمر، د پوسچرز او بیلنس نه ساتل، ریجیډیټي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او دا کسان چې په لاره ځي ډېر قرار ځي، قرار مومنټ، سلو مومنټ ډاکټر صاحبانو. او بل ریډیوسډ آرم سوینګ، د لاسونو سوینګ یې هم سره کم سوی وي، کم سوی وي د دې کسانو. اسیمیټریک ریسټینګ ټریمر، دغه حرکت د سیمیټریک نه وي ډاکټر صاحب، ممکن یو خوا کې ډېر وي په یو خوا کې لږ وي او ټول بدن یې سخت وي ډاکټر صاحبانو. او عموما لاسونو پښې د دغو کسانو ډېر یخیږي ډاکټر صاحبانو. پوسچر انسټیبلیټي لري ډاکټر صاحبانو او عموما مخ یې داسې وي لکه ماسک. بل ډاکټر صاحبانو دغو ته چې ورته یو شی نوشته که مایکروګرافي لري، اکثره وخت کوچني لیکي هر شی. صحیح دې ته مایکروګرافي وایي. دا مهمې نښې دي. بټ آی ایم ناٹ ټیچینګ انټرنل میډیسن. زه پیتالوجي وایم، په اعراض والا یم پسې ډېر ګرځم هم نه. دغه چې ډاکټر صاحبانو په سترګو که چېرته موږ په دغه وخت کې برین ته وګورو نو برین به په دغه وخت کې ماټروفي کړې وي، لکه سره کم چې په الزایمر کې کړې وي. ډیجنریشن ده، د معلومه خبره ده. په دې کې اکثره نیورانونه موږ تاسې دوامداره د لاسه ورکوو، تخریبیږي. د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو دلته دوې خبرې پکې دي. یو په سبسټنشا نیګرا کې او بل ډاکټر صاحبانو په چش کې په لوکس سیرولس ډاکټر صاحبانو. لوکس سیرولس او سبسټنشا نیګرا کې هغه پیګمنټډ ساحه له منځه تللې وي، تخریب سوي وي. ګورئ راځئ چې دغه دواړه وپېژنو. دا لوکس سیرولس دغه ساحه ده، تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو چې کومه د پونس او د میډولا ابلنګیټا د دغه سیربیلم ترمنځ په دغه ساحه کې ده او دلته دوامداره نور اډرینالین جوړیږي، خصوصا چې کله د اوښۍ څخه څوک وبېرېږي نه درته معلومیږي سړی یودم مثلا هغه جمپ وایي نه جمپ وکړي نه سترګې ککرۍ ته راوکړي چې ورور وریښتان یې ژرځي داسې. او دغه حالت دغه یو اکشن چې غیر ارادي زموږ په برین کې صورت نیسي، هغه د چیش په نتیجه کې دغه نور اډرینالین برین کې له کومه کېږي د دغه لوکا سیرولس په واسطه باندې چې دا سیرولس څه ته وایي؟ سیرولس ګوري که تاسو پلګمیزا البا دولن او بل پلګمیزا دغه البا سیرولی، ما تاسو ته ویلي درناکه سپینې پښې او درناکه شنې پښې. بیان مې دی په ډي وي ټي کې چې ما تاسو ته ډیپ وینس ترومبوسس کې دغه دوه حالتونه ما تاسو ته ویلي وو په پښو کې. تاسو پخواني شیان مه هېروئ. سیرولی څه معنا ډاکټر صاحبانو؟ سیرولی خپله دغه ته وایي شین، دغسې ابي دغسې وساحه ده لکه دلته چې معلومیږي هم درته ډاکټر صاحبانو. نو په دې خاطر دا لوکا سیرولس نوم ورباندې دا ابي معلومیږي، په برین کې دغه ساحه ابي ده، یو قسم پیګمنټ رنګه مواد پکې دي چې ابي رنګ په رنګ شکل سره معلومیږي. او بل توره ساحه ده ډاکټر صاحبانو په میډ برین کې دغه درته معلومیږي
د میډ برین او خپله د څه شي ترمنځ ډاکټر صاحبانو پرته ده دا ساحه د سبسټنشیا نیګرا د میډ برین او د بیسل ګنګلیا او د هایپوتالامس خصوصا سبتالامس ته نږدې دا ساحه که دا یو څه زوم کړو لکه دغه رقم ډاکټر صاحبانو په نارمله توګه سره دلته یو قسم دغه په دا دواړو طرفونو کې یو قسم تور پیګمنټي مواد دي چې په دغو برخه کې داسې نیورانونه یا داسې سیلباډیان شته چې هغه دوامداره ډوپامین جوړوي دغه تور مواد دا نن پارکینسن کسانو کې خو کوم کسان چې پارکینسن باندې اخته شي ډاکټر صاحبانو په دغه کې هم دغه شنواله له منځه ځي مایکروسکوپ له نظره په چیش کې ډاکټر صاحبانو په لوکس سیرولس کې او دلته ډاکټر صاحبانو په سبسټنشیا دې ته سبسټنشیا نیګرا تور ته وایي سبسټنشیا دغه ساحه ده په دغه سبسټنشیا نیګرا کې هم دا تورواله له منځه تللي وي نو د دې مطلب دا ده چې هغه عصبي تارونه په دواړو ځایونو کې ډیجنریټ سوي دي په کومه ساحه کې چې ډوپامین او یا هم نور اډرینالین جوړېدل دا نور اډرینالین بلا ورپسې خپله په دغه کې کوم خاص رول نه لري په پارکینسن کې خو دغه اډرینالین په دا ډوپامین د لري پام وړ دی دا چې ډوپامین کم سي ډاکټر صاحبانو نو معلومه خبره ده چې په برین کې دننه ډاکټر صاحبانو نیورو ترانسمیټرونه چې اکثره ډوپامین دی هغه کمیږي اکثره په کوم ځایونو کې ډاکټر صاحبانو ساینپسونو موږ پوهېږو برین څه شی ده هېڅ شی نه ده بلکې همدغه کلکشن د سیل باډیانو د دغه د ډاکټر صاحبانو اکسونونو او یو اکسون چې له بل سیل باډي سره یا یو اکسون چې یو عصبي حجره چې له بل سره تماس لري ته باندې دوی ترمنځ نیورو ترانسمیټرونه د پام وړ دي چې په خاص توګه سره ډوپامین تر ټولو مهم ده نو ډوپامین به کم سي په دې خاطر باندې په دغو کې ډاکټر صاحبانو ډېر وخت نیسي چې له یوې عصبي حجرې څخه بلې عصبي حجرې ته یو پیغام لیږدول کېږي نو په دې اساس دغه حالت ته موږ څه شی وایو پارکینسن ډیزیز د مایکروسکوپ له نظره کوم تغیراتو ډاکټر صاحبانو سبسټنشیا نیګرا او لوګس سیرولس کې رنګه مواد له منځه تللو چې د رنګه موادو له منځه تللو معنا څه دی ډاکټر صاحبانو هغه نیورانونو تخریب ده چې ډوپامین او اډرینالین یې جوړول ډوپامین په سبسټنشیا نیګرا کې او اډرینالین په کوم ځای کې ډاکټر صاحبانو په لوګس سیرولس کې او کله چې دغه حجرات تخریب سي پر ځای باندې ډاکټر صاحبانو یو قسم ډیجنریټیو انکلوژنز رامنځته کیږي چې هغوی ته موږ تاسې لیوي باډي هم وایو لیوي باډي سټاپ د ویډیو